السلام علیکم ستړي مسئ جوړ په خیر. نن یکشنبه د میزان یا تلي لومړۍ نیټه چې د 2023 کال د سپټمبر له 22 نیټې سره سمون خوري. د سکون رادیو ویبپاڼې او خپل رسنیو څخه د نن ورځې لنډو مهمو خبرونو ته مو ورکړی. زه حافظ احمد نصرت یم. د هلمند جنوبي ولسوالۍ اوسېدونکي وایي د ناوې او ګرمسیر ولسوالیو ترمنځ غځېدلې لویه لاره دې ورغول سي. د هلمند په جنوب کې د ناوې او ګرمسیر ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې شاوخوا 40 کیلومتره سړک خامه دی. د دې ولسوالۍ اوسېدونکي وایي د سړک د کنډ او کپر حالت څخه په تنګ راغلي دي او د دې لویې لارې د ژر جوړېدو غوښتنه کوي. دوی وایي د 1 ساعت لاره په 2 ساعتونو بدله سوې او کله چې ناروغان تر روغتیایي مرکزونو رسوي له ستونزو سره مخ کېږي. د هلمند ولایت ځایي مسؤلین بیا وایي چې یا د ستونزه یې تر مرکزي ادارې رسولې ده او د بودیجې او امکاناتو په پیدا کېدو سره به دا لویه لاره لومړی جغل اندازي او وروسته به اساسي ورغول سي. د افغانستان برښنا شرکت اجرایوي رئیس وایي هڅې روانې دي چې تر راتلونکو 2 کلونو کابل ته 24 ساعته برښنا برابره شي. د یاد شرکت رئیس د حکومتي شرکتونو د 1 کلونو لاسته راوړنو د تشریح پروګرام کې دغه راز ویلي چې د سرپرست حکومت په راتګ سره له ازبکستان او تاجکستان د وارداتي برښنا د 1500 کیلو واټه مزي د غځولو چارې پیل شوې. د شمال د ډبرو سکرو دولتي شرکت مسؤلین وایي چې د ژمي پر رسیدو سره د عامه خلکو لپاره د ډبرو سکرو بیې راکمې کړي دي. د یاد شرکت د ټکنالوژي مسؤل ویلي دی چې دغه دولتي شرکت د عامو خلکو لپاره په کرکر، دودکش، شورابک او اهندر کانونو کې د پیټن سکرو بیې له 4000 افغانیو څخه 3500 افغانیو ته راکمې کړي څو هغه کسان چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي وکولای شي سکاره وپېري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د هایلند 16.1 میلیون ډالر مرسته اعلان وکړ. اوچا لیکي چې هایلند د دې ادارې د دریم لوی تمویل کوونکي په توګه له 2014 کال راهیسې 9 میلیونه یورو مرسته کړې ده. بدخشان کې د کانونو 2 کارګران مړه شوي دي. د بدخشان په ارخونخوا ولسوالۍ کې د کان رالوېدو له امله 2 کارګر مړه شوي دي. د بدخشان د امنیه قومندانۍ د رسنیو دفتر په یوه خبرپاڼه کې ویلي دغه پیښه د ارخونخوا په تاک ارچا سیمه کې رامنځته شوې او جسدونه د امنیتي ځواکونو او سیمه ییزو خلکو له لوري راایستل شوي دي. د نن ورځې لنډ او مهم مسایل مو د سکون رادیو له لنډو خبرونو واورېدل. تر بیا د الله په امان.